کرایي پوځ ته بیا ډالري ورسېدل. امریکا د ترهګرۍ ځپلو په پلمه پر افغانستان د پاکستان د احتمالي بریدونو ملاتړ وکړ. امریکا وايي پاکستان حق لري چې له ځان څخه دفاع وکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پریس د سې شنبې په ورځ د جنوري 3 د مرغومي په 14 وویل پاکستان حق لري چې د ترهګریزو بریدونو پر وړاندې د ځان دفاع وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي دا څرګندونې وروسته له هغې وکړي چې د پاکستان نظامي او سیاسي رهبري وویل هیڅ هیواد اجازه نه لري هغو ترهګرو ته پناه ورکړي چې له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه وکړي. ښاغلي پرایس د خبریالانو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل موږ د پاکستان د ملي امنیت د کمیټې له وروستۍ اعلامیې خبر یو. د پاکستان خلک له تروریستي بریدونو څخه ډیر ځورېدلي دي. پاکستان حق لري چې د ترهګرۍ پر وړاندې له ځان څخه دفاع وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي همدارنګه له طالبانو وغوښتل چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې په خپلو ژمنو ودرېږي. ښاغلي پرایس زیاته کړه موږ همدارنګه له طالبانو غواړو په هغه ژمنه چې کړې یې ده ودرېږي څو نور د افغانستان له خاورې څخه هیڅ وخت د نړیوالو ترهګریزو بریدونو د ترسره کېدو د ځای په توګه کار وانخیستل شي. د هغه ژمنې دي چې طالبانو تر نن ورځې پورې نه دي عملي کړي او یا یې د ترسره کېدو لپاره علاقمندي نه ده ښکاره کړې. خو د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب بیا وایي چې افغانستان کې هیڅ ترهګره ډله شتون نه لري او که کوم هیواد په دې پلمه پر افغانستان د برید هڅه وکړي نو غاښ ماتونکي ځواب سره به مخ شي. یا د دې چې وړمه ورځ پاکستان اعلان وکړ چې امریکا ورسره د ډیورنډ کرښې امنیت نیولو لپاره 15 میلیونه ډالر مرسته کوي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.